سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ، وخت په خیر. دا د فرانسې غرب ته تقریبا یو ښار ده د فورباک په نامه باندې. فرانسویان ورته فورباش هم وایي، فورباک هم وایي، فورباخ هم ورته وایي. نومونه مختلف دي. نو فکر کوم دغلته کسې دغه بیرغ هم ده، د فرانسې بیرغ هم شته. درې لږ رازوم کوم که تاسو ته ښکاره شي، خو نه فکر کوم ډېر لرې ده. که رازوم یې ممکن تاسو ته به ښکاره نه شي. ښه خیر، په هر حال موږ راوتي یو. دلته یو باغ ده، یو باغ دغه باغ لټوو. نو کوشش کوو چې هغه باغ را پیدا کړو او دې باغ کې نو چهارمغز دی، وچې د هر شی پیدا کېږي. دغه خوا دغه موټرونه ستاسې ګورئ که نه، دا کور دی، تقریبا کور دی. ځینې خلک بیا موټرونه ورته اخلي چکر لپاره که چېرته ځي، بیا دغه ډول کورونه دي دا اخلي. نو راځئ تاسو باندې به میله وکړو، تاسو به هم وګورئ را سره او ننداره به وکړو چې له خیره سره اخر هم سر چېرته رسېږي، پیدا کولی شو که نه شو پیدا کولی. خو تر اخره پورې به کوشش دا وکړو چې ځای پیدا کړو. او یو ما سره یو بل دوست هم ده، د هغې دوه ماشومانې لورګانې هم دي، همایون جان ده او د هغه دوه وړې لورګانې دي، قندوله کې دي، ډېرې ښایسته نجونې دي. نو هغوی سره به هم مجلس وکړه، ډېرې ښې خبرې کوي. ښه، دا نو تقریبا څو لارې ده، څلور لارې ورته ووایو. څلور لارې نه، درې لارې ده، څلور لارې نه ده. خو د چا په نوم نه ده مقصد. افغانستان کې خو تقریبا تر ډېره پورې چاریانې بیا په نومونو دي که نه، او دا لا اوسه پورې د چا په نوم نه ده. که موږ اوس د یو چا په نوم کو خو بېله کیسه به وي. سړک نه پورې غاړې زما ملګری ده همایون او عایشه او تمنا ورسره دي. طوری که زه غیر قانوني کار کوم افغانستان دلته باید سړک نه تېر نه سم، اجازه نه لرم، باید هغلته ځای سره هغه ځای نه وړو. همایون جانه سلامونه. سلام ستړی مه شې، په خیر راغلی، صحت دې ښه ده؟ په خیر. زما د فیسبوک، زما د یوټیوب ملګري ټول دا ته سلام کوي. زما له خوا نه ټول مینوال ته سلام. څنګه؟ وعلیکم السلام. تاسو ته عایشه ګله وښیم. عایشه ګله نام یې خدا داسې یخ نیولې دغه ده، او هغه ښایستګه جلۍ چې ګورې دا تمنا ده، دا شیرینې، او دا داسې قند جلۍ دي دواړه، داسې ښې خبرې کوي. چېرته ځئ تاسې؟ چکل ته ځئ؟ ښه راځئ چې ځو، راځئ چې ځو. او ښه سو باغونه خو نو دا خدای خیر چې شي دي، ډېرې غټې دي، خو معلوم نور ځنګل ده، که پکې څوک پاس ختلی سي هم تللی سي، لارې لري، بیا خو په هر لارې نه به اجازه څوک نه لري چې باید ولاړ شي. خیر موږ هغه ځای ته چې ورسېدو، که څوک ول انشاءالله مرکه مصاحبه به م ورسره وکړو، تاسې هم راسره ملتیا وکئ. نو وبه ګورو چې اخر هم سر چېرته خېږي، ځای پیدا کوو که نه پیدا کوو. دوستانو دغه په ځمکه چې پراته دي، زه تاسو ته لږ نږدې نه وښیم، که ځینې ملګري به یې وپېژني. داسې دي، دا دلته خو زخ زیات پراته دي، ګورئ تاسې په ځمکه باندې ګورئ، دلته خو څونه چې وغواړئ دلته ډېر دي. دا ټولې ونې د همدې شیانو دي. تورې ګسې دا نه دا واخلم هم زه، دا به تاسو ته همداسې وښیم. دې ته په افغانستان کې پرګي وایي. پرګي ځینې خلک به ورسره بلد وي او پېژني به یې حتما. پرګي تقریبا په ما ته څونه معلومات ده، د بدخشان په غرونو کې هم پیدا کېږي او د لغمان الینګار ولسوالۍ سنګره طرف ته هم پیدا کېږي په غرونو کې. دا به یو ډول هغه دي چې دا په اور کې اوس خام دي، فعلا هم خام دي، خو دلته ونه کې پاخه شوي. د نه وروسته پروسه یې داسې ده چې دا به هغه ته راښکته کوئ تاسې، څه ورته وایي، څه رقم وایم، دا به اور کې اچوئ، اور کې بیا څو دقیقو لپاره پرېږدئ، بیا دا یو رقم اولوز یو ډس کوي، یو ډس یو که دا منځ کې چوي، کله چې وچودې دا پوخ شه، نو بعد د هغې نه تاسو کولی شئ چې دا وخورئ. ترخه هم دي یو اندازه، ډېر خواږه هم نه دي، خو خوند یې ښه خوند ده. مقصد خلک چې ده فلمونو کې داسې ځای ته ځي. موږ هم داسې راغللو. دا لاره ده، راځئ، ډار پکې نشته، راځئ مخکې راسئ. دا تونل ده، دلته چون دا ځای چې فرانسه ته ډېره پړونه زیات لري، یا دا ډول هغه زیات دي. لیکن راځه صحیح بات صرف صحیح بات کوي، ښکارم پکې خلاص صحیح ده.
نو دې ته باید موږ لا دا ټول موږ څنګه کړه په دې فرانسه کې دا ځای نه سره چې دا ټولونه ډېر غاټ دي ډېر اوږده دي کله کله سړی په جوړ کېږي موږ تمنا هم راوړل شاته شاته ګوري چې پلان به شي را نظر کوي نو دې نه او ان شاء الله موږ باغ ته ورځو کوم باغ کې چې موږ په ډېر اسانه سره وکولای شو چې هغه پیدا کړو چارماغ څلور وطن کې دي په دې دا چې څو ترکانو مې رسونه چې وړه سره سره وړه شوې ده په موږ کې نظام نو ورته ډېر جوړ یو خدام اراده کړی دا راځي چې هغه ته ورته نو ځان ته لګیدو په ورته ځان له موږ په کای سره کوي نو چې تاسو هم دا څنګه په کې ماته یوازې ځرنټانه دا ځرنټي ویلا به ماته ولې څه پتا او کله چې خایتان نه راځي کوم نه راځي دا نو بیا کله چې دغه د همدې باغ ته یا مثلا دغه ځنګل ته راننوځې د ځنګل کې ګورې یو کلی ښکاري درته دا کورونه دي دې کې خلک اوسېږي چې زه به یې تاسو ته وښیم لږ مخکې هم ولاړ سو دا کورونه به درته وښیم دا نو بیا په همدې ځنګله کې کلی ما چې مخکې یادونه وکړله چې لږ مخکې ولاړ سو دلته نو بیا کلی ده دا خلک نو دلته ژوند کوي کورونه دي فامیلونه دي پاس چې وګورې که نه څونه چې مخې ته ولاړ سې نور هم باره کورونه زښت زیات دي او دلته خپل ژوند زندګي کوي نو بیا دلته خو ټول خلک دا دي چې کاروبار خلک دي ټول خپلو کارونو پسې ځي او د ورځې کارونه کوي شپې راځي خپلو امین خان لکه ډېر سړی شو وروره خدا خیر ډېر سړی شه مین سړی شوی ده او عایشه مونږ کې یوازې نه کس چې موټر لري عایشه ده عایشه ویده شوې ویده ده نه ویښه ده هسې وشرمېده مونږ کې یوازې نه کس چې موټر لري عایشه ده پس کلی ښایسته ده بیا خبره لږ لوکس جوړ کړی ده لاندې ښار کې داسې لوکس کورونه نشته مقصد لکه دلته سي دي او افغانستان کې چې خلکو په کورونو څومره مصرف کړی دومره مصرف نه دی کړی مقصد مصرف یې کم ده کورونه هم داسې جګ جګ نه دي لوکس هم دی ډېر خو د افغانستان بیا ډېر لوکس دی بالاخره له یو ساعت مزل نه هم زیات موږ وکړه او د مڼو باغ هم پیدا کړه دا هغه هم لاندې پیدا کړی څه ورته وایي دا د مڼو ونه ده مڼې ډېرې غټې غټې نه دي مقصد وړې دي تاسې لیدلی شئ ګورې دا د مڼو باغ ده ښه نور هم دي ونې پکې زیاتې دي نو امین خان خو ګورې چې مڼه پیدا کړه باغ پاکه کړې هم نه ده په خوله یې ومنډله لاس باندې پاکه کړه مقصد په لاس یې پاکه کړله ځان سره یې وړو همدا چیه کوی دانې خورو همداسې ځو ورسېږم نه میوه جات نور هم پیدا کېږي په بازارونو کې که نه خو هغه خوند هغه مزه چې په وطن کې ده دلته نشته چې وایي ته راشه ما ته راوړه پاکه کړم درته دا وایي چې پاکه اوبه چې شوې اوبه هغلته اوبه هلته دي دلته مینځو ښه خو دا خو نه کېږي دلته خو نه کېږي ښه دوستانو دا خو د هغه باغ ته راورسېدو دا د مڼو باغ ته راورسېدو مڼې خو مخکې هم درته وښودلې خو دومره هغسې مزېداره چې وطن کې دي او هلته باید خلک له مڼو خوړلو نه خوند واخلي هغسې پکې دلته نه دي ما هغه ذکر راکړی چې یخ زیات ده دې ځای کې دغه کوم سیمې ته چې موږ راغلي یو دلته نو یخ زیات ده نو تقریبا نه پوهېږم چې سړو درجه به څونه وي خو چون باران شوی ده یخ زیات ده نو نه کېږي په اسانه باندې هغه که امین خان خو ګورې دغه ده دا د مڼې دي او مزې دي ښه نو کوشش کوو چې موږ د هغه موږ اصل کې چې راوتلي یو موږ وایو چې د هغه پیدا کړو چارمغز پیدا کړو نو چارمغز مو تر اوسه پورې نه دی پیدا کړي کوشش وکړو چې د چارمغزو ونه را پیدا کړو ونه هم نه ونې په ونه خو قناعت نه کوو او ځایم د خوند نور ماته چې ګډ وډ ښکاري خطرناک غوندې ښکاري موږ چې نه سي کوم سپی مې رابسره ایله نه سي کیسه به بیخي بل طرف ته لاړه سي نو په همدې خاطر باندې به بېرته لږ مخکې ولاړ سو او باران اوس سره دی چې څه ورته وایي لمر راوخته اوس او دا نو څو ورځې بعد موږ لمر بیا وینو موږ به پخوا چې په وطن کې وو نو خلکو به ویلې چې لمر په اسانۍ نه پیدا کېږي دلته خو اوس وایي ګورې کله کله پیدا کېږي بس موږ برکت چې موږ راغلي یو
ښه تاسو باندې به زه ننداره وکړم دونه خیر پوهېږم چې دونه مزیداره نه وي خو خیر کوچ به دا وکړو مونږ لکه څوک پکې پیدا کړو خو نه پوهېږم نن شنبې ورځ هم ده رخصت هم ده خو خلک چکر ته نه دي راوتلي هغسې چکر یې نه ده وهلی چې ځکه دغه شنبه و یکشنبه دا خلک زیات چکر وهي خو یکشنبه بیا بیخي چکر ځکه زیات دی چې ټوله رخصتي وي همایون مڼې راز کوي ښه تاسو چل زده کوئ چې کومه څه چل ده درې دانې خو لاس کې دي خونه کې ګوري مڼې نورې پسه دوستانو او هڅه کوو چې دا هم راوشکو پرېږدو ورته همایون د مڼو ښکار کوي دا ګوري دوستانو دا کټ کو دا ته او د نه ښودل ورته که نه دا ګورې دا مڼې ټولې شکولي دوستانو دا ګورې یو خلطه خو هم پسې راوړې غټه یو دوه خلطې نورې هم لرو همایون لرګی پیدا کړی ده عایشه هغه وګوره هسې خوشحاله دي منډې وهي تمنا دا خو ټوله خوړلې ده همایون وسله په لاس او لګیا ده نو مڼې پیدا کوي مڼې خو هم ډېر اوس کولی ماسخت وړلې ډېر سخت دي وروره لاره لرې ده نو کوشش وکړه چې کمې وشکئ دغه هلته یې لکه چې د ناکو ونه پیدا کړله اوس که افغانستان وی دغه دا وړل ځان سره وړل ویلی چې بخارۍ دپاره کېدل دا د ناکو ونه ده دوستانو دا ناک درته ښکاره سي اوس به ښکاره سي درته ګورې همایون خان نو لګیا ده چې ناک درته راوشکئ مونږ دی راشکئ اصلا ښه زه یې راټولوم عایشه تمنا راشه دا ناک راټول که خورې عایشه ستړې شوې تمنا ستړې شوې ستړې شوې یخ دې کېږي خولۍ دې په سر کړه که نه خورې خولۍ په سر کړه یخ دې نه کېږي بیا ښه راځئ چې لاره بدله کړه دوستانو بلې لارې ته راغلو بل طرف ته موږ وایي کورې که بل طرف باندې هغه پیدا کړو څه ورته وایي مڼې په شپه مڼې ونه خو دا دې دام ښکاري خو بل طرف باندې کوشش کوو چې هغه پیدا کړو څه پیدا کړو مایده چهارمغز چهارمغز خو بیا دلته موږ راوتیم چهارمغزو پسې یو ځکه څو ورځې مخکې ورته چهارمغز ډېر مزېدار ول ډېر خوندور و نو په همدې اساس باندې موږ غواړو چې چهارمغز پیدا کړو ادرس همدا ځای ده خو موږ نظاره کوي چې موږ بلد دي او دلته تر ډېره پورې نو ونې چې دي د چهارمغز ونې چې هم دي هغه دي د مڼو دي نو نه پوهېږو چې اصلي طرف باید کوم طرف ته پیدا کړو هغه طرف ته چې ووځو هلته هغه پیدا کېږي لاره شته کېدای شي هغه دي لاندې ځمکه کې دوستانو مڼې الوچې دا ټولې پرتې دي ښکته چې ده ښکته بسته کلی ده لاندې هم دې باغ لاندې بسته کلی ده تاسې کولی شئ وګورئ نو احتیاط چې کړو نه شو د هغه باندې پورې دوستانو کلی ده او ډېر ښه منظره ورکوي نو نه پوهېږو یا خو دا راسې مونږ بلد نه یو مونږ پیدا نه کړل تر اوسه پورې خو دغه د ناکو ونه ده ډېره ډکه ونه ده همایونه ته راځه ما پسې راشه همایونه ته راځه ما پسې راشه تاسو ناکو ونه وښیم ډکه ځمکه باندې ته وښیم دي ټوله ډېر پراتې دي ښه دا ناک هم دي دا خوږ به وي او دا وګورئ دوستانو روغ جوړ دی ښه ناک دی ته ولې دا ونې نه وشکوه ماته وګوره ماته وګوره وګورئ ښه دا ښه ناک دي کولی شو چې ټول یې کړو دا بچ کې ویسو ته ولې خوږ ده که نه څنګه دی پاک آیا نو دا خوږ ده خوږ ده هلته راوړو ورپسې که نه دا ښه خوږ ده نورو ته هم غوږ وکړو ځای خو لرې ده دا کمره دې چېرته نیولې خدای خبر شه تا ته ده دا ځمکه ورته وښیه چې دوستان وګوري دا که څه کوو هلته راوړو ورته والله څو دانې به وي دا خلطه به څوک دي اوس یا به هغوی ته هم غوږ لږ دنداره خو وکړي سیل خو به والله ډېر ښایسته ځای ده تمنا او ماشومان پاتې هلته تمنا او هغه عایشه موږ چکر ته راوړي دي وایي چې هغوی هم وګوري دا ساحه وګوري
خوند نه واخله مې نو کامرمان سره چې دی وخت دا خوراک کوي بلیاز زه خدای متل د اول ځان بیا جهان دا معده مې فال شي بیا کار کیږي او همداسې ده همایون خان خو ګوري دوستانو لګیا ده دغه ده هغه ټولی ناک دی که نه چې نوم یې غلط نه کړو عایشه څه کوې او بالاخره په دې وتوانېدلو سې د چهارمغز ونه پیدا کو فکر کوم داسې که داسې خو پکې ښکاري خو تاسو به شاید نه ښکاري خو ما ته ښکاري پکې دغلته ملک راټول کړي زه لږ مخکې راغلی وم دا موبایل چون بیا بل چا سره وه عایشه خو ګور تمنا خو ګور تمنا چې دي چیرې ټول کړي چهارمغز ټول کړي دا ونه کې وه دا څه کوي د چهارمغز ونه څه کوي خوري که چهارمغز بردي کوو خوري خوري ښه عایشه ګوله خو ګورې او همایون خان خو ګورې لګیا ده دا د ځمکه کې ډېر زیات پراته دي خو بیا دا ونه نه کیسې دي هغه نور دي تاسو به یې ګورئ دغه ده تاسو ته وښیمه دا د چهارمغزو هغه دا داسې درته وښیمه چې لږ ډېر ښکاري سي درته دا دي دا ګورې موږ دا خلطه خو دومره راډکه کړې ده ګورې هلته مو دونه تمنا وګورئ تمنا ته لږ شاته سه تمنا لږ شاته سه لږ شاته سه اوه تمنا وګوره څومره ډېرې باغې کړي تمنا را شی کوې په دې باندې باران راغی له خورې ځه چې ځو باران راغی ځه چې ځو باران تېر شو دوستانو مونږ به که اوس خدای پاماني به مو وکړو که به ونه کړو خو خیر په هر حال نو خو انګور هم شته او په ونه خو تاسې ګورئ داسې ډکه ده دوستانو مننه دا خلطه خو مو تقریبا نیم را ډکه کړې ده دا ونې خو پروګرام داسې اوسې مونږ لکه تصمیم نه ونیولی چې مونږ د پروګرام ته راشو باران هم ورو ورو تېز شو فکر کوم چې نور به ویډیو هم ونیسي ځکه موبایل هم کښتېږي کامره هم نه ده راوړی مونږ پلان نه ونیولی انشاءالله بل ځل چې راځو پلان به مې دوستان به مې نورې بنډار به وکړو او فقط یو تفریح لپاره یو پروګرام تاسو جوړ کړو تر بیا ښه وخت